ملا یعقوب مجاهد په ننګرهار کې د ډیورنډ فرضي کرښې او سرحداتو څخه لیدنه کړې. نوموړي خپل ځواکونه نور هم سرحداتو ته متوجه کړل. دا چې په یاد سفر کې د ملا یعقوب څه هدف و، د سیمې ځایي خلکو او خپلو زړورو سرتیرو ته یې څه ویلي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ننګرهار ته سفر کړی. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ننګرهار ولایت ته سفر کړی او د ډیورنډ فرضي کرښې له نږدې سیمو څخه یې لیدنه کړې. په ختیځ کې د طالبانو د 201 خالد بن ولید قلي اردو ویاند مولوي وحید الله محمدي اطلاعات ورځپاڼې ته وویل چې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر تېره ورځ جمعه د غبرګولي شپږمه ننګرهار ته سفر کړی و. وحید الله زیاتوي چې ملا یعقوب د خپل سفر پر مهال د ننګرهار غني خیلو، اچین، نازیانو، مهمندرې، لالپوري او ګوشتي ولسوالیو کې ډیورنډ فرضي کرښې ته له نږدې سیمو څخه لیدنه وکړه او دغه راز یې له ځایي اوسېدونکو سره هم ناستې درلودې. نوموړی زیاتوي د دفاع وزارت سرپرست ولسونو سره په کتنه کې دوی ته ډاډ ورکړی چې د هیواد له سرحدونو بشپړه دفاع کوي او د ډاډمن امنیت ساتلو په موخه تل هلې ځلې کوي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر دغه راز په ختیځ کې د خپلې قلي اردو مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې خلکو ته د خدمت او اسانتیاو په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي. واک ته د طالبانو په رسېدو سره دا لومړی ځل دی چې د ملي دفاع سرپرست وزیر ننګرهار ته د سفر پر مهال د ډیورنډ فرضي کرښې له نږدې سیمو څخه لیدنه کوي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه موثقو خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.